په عربي او اسلامي هیواد کې داسې څه شوي چې د مسلمانانو غبرګونونه یې راپارولي دي. نن درته مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي په متحده عربي اماراتو کې به د نوو عملي کېدونکو مقرراتو پر اساس د شرابو استعمال او د مجردو جوړو یوځای اوسېدل جرم بلل کېږي. د متحده عربي اماراتو حکومت په یوه تازه قدم کې په دغه هیواد کې د خلکو لپاره شخصي ازادۍ اعلان کړي چې پر اساس به یې د ناواده شوو جوړو یوځای ژوند کول، د الکولو پر ځای د محدودیتونو کمول او د ناموسي قتلونو جرم ګڼل پکې شامل دي. د نوو مقرراتو په اساس د 21 کلنو او له هغې څخه پورته عمر لرونکو ته د الکولو د استعمال، خرڅلاو او مالکیت سزا له منځه وړي او د مجردو جوړو یوځای اوسېدل او معاشرت چې د اوږدې مودې راهیسې په اماراتو کې جرم ګڼل کېده د نوو تعدیلاتو له مخې ازادیږي. دغه اقدام د اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو له موافقې وروسته کېږي.